پیغمبر علیه السلام فرمایي یو سړی چې ماخستن پرېوځي او بیا دی اودس وکړي، پر اوداسه پرېوتی او بیا دی چې پرېوتی ذکر یې کوئ، فیسبوک واغه موبایل بل بل یې نه یې کړي، ذکر یې کوئ. نو ذکر یې کوئ، په دغه ذکر کې دی بدسلو. نو د الله رسول فرمایي دی چې کله د شپې پر اړخ راوړي کروټ بدلوي، نو په دغه کې دی راویښ سي. په دغه حال کې د الله رسول فرمایي که دی دعا وغواړي د دنیا هم او د آخرت هم، د دنیا هم او د آخرت هم، د الله رسول فرمایي الا اعطاه، الله پاک د دعا قبلې چې څه له الله غوښتي دي هغه الله ورکوي. څنګه ساده خبره شوله، څومره محترمه خبره. اوس به یو سړی وایي یاره زه ډېرې دعاوې کوم، ما ډېر وار داسې کړي دي. نو چې موږ د پیغمبر علیه السلام حدیث، د پیغمبر علیه السلام ارشاد، د پیغمبر علیه السلام خبره، د پیغمبر علیه السلام قول العیاذ بالله هغه خلاف کوو، نو خپل ځانونه خلاف کوو. او داس به مې صحیح نه کړی، یا به مې ذکر صحیح نه کړی، یا به مې دعا صحیح نه کړی، یا څه معلومه ده د دې دعا په بدل کې الله هغه شی را کړی دی چې زما او ستا کور لري یو غم را روان و، دا دعا یې په مخ کې ودرېدله. و ما او تا ته الله پاک دنیا را کړې و، یو شی به نږدې کېدی، دغه دعا یې د هغه نږدې کېدی و مخ ته ودروئ. لوړه خبره شوه که نه شوله؟ و څومره بده خبره د عزیزانو چې ما او تا ماښام پرېوځو، پر موبایل پرېوځو او پر موبایل راپورته کېږو. څومره بده خبره ده. بیا نو یو سړی څنګه رنګارنګه خوبونه ویني، یاره ما داسې خوب لیدلی و، یاره دا موبایل در سره دی، په کوم حال کې پرېوتې هغه به انسان خامخا شپه په خوبو کې دلره راځي. او بیا بله درته کوم عزیزانو، که یو سړی وایي مولوي صاحب زه ستا بیانونه اورم، ستا د بیانو د وجې ما فیسبوک پاڼه یا جوړه کړه یا مې واخیسته یا مې خپله کړله، زما دې په خدای سره قسم یې دا فیسبوک پاڼه نه جوړول د دې ثواب زیات دی تر دې چې ته دا پاڼه جوړه کې، آی ډي جوړه کې، بیا زما بیان کې اورې. ولې؟ زما بیان فرض نه دی، زما بیان ضروري نه دی، زما بیان لازمي نه دی. حال ته غلط نظری کول دا حرام کار دی. که ته وایې زما نیت صفا دی، الله پاک د صفا نیت لا دا نظر چې دی هغه حرام بللی دی. اوس څه چم کوې؟ که ته تر ما ځانه رسوې 100 ګناوې به کوې، د 100 ګناو بعد بیا یوه نیکي کوې، نو دا وشاري ده. سړی 100 روپۍ بیلي او بیا یوه روپۍ ګټي، نو دا وشاري ده. دلته ته 100 ګناوې کوې بیا یوه نیکي کوې، دې ته نیکي نه ویل کېږي. دا نیکي به ستا دپاره تاوان نقصان یې. نو په دې وجه باندې عزیزانو زموږ دپاره هغه کول پکار دي چې الله په راضي سي، هغه کول پکار دي چې رسول پر راضي سي، هغه کول پکار دي چې زما او ستا قبر په آباد سي، هغه کول پکار دي چې زما او ستا د حشرګاه میدان چې دی هغه آباد سي، او هغه کول پکار دي چې ما او تا پر پل صراط تېرېږو مشکل او پریشاني نه وي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې د بدمرغیو د بدقسمتۍ وساتي. الله دې پر دې تور مشتي ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول